علیکم ګران شاګردانو. وعلیکم سلام. ویل نه ولاړ یاست بلاست شا خوشحالي څنګه یاست؟ ښه یم. ښه یاست جوړ یاست لاس مې وچیه دا ښه دي ټیک کښېنئ شاباش کښېنئ څنګه یاست ګران شاګردانو؟ ښه یم. ښه یاست جوړ یاست ځه چې ښه یاست غم یې مه کوئ د نن ورځې درس ته ګورئ د نن ورځې درس دی دوی ګوره ای وایستې په زور وایه بی سی ABC دغه درې تورې نن یې زده کړئ ښه اوس ته راولاړ شه پهلوانه ورته ووایه خواخو ته ودرېږه ورته ووایه بیا دوی ورسره وایستې سی شاباش آفرین نو ګران شاګردانو درس خو مې دا دی ووایي نو اوس به په تاسو کې ماته څوک ټوکه وکړي ولاړ شه پهلوانه شاباش لږ رامخته شه دلته ورته ودرېږه ټوکه ورته وکړه وختې د سړي زوی وه بلا یو مرچک وه یو رومۍ یو پیاز یې خوړی بلا پلار پرې راغلی ویل څه کوې په یوه ورځ درې کتغه خورې په یوه ورځ درې کتغه خورې آفرین اوس یو بله پوښتنه زه ستاسو څخه کومه سمه ده ته راولاړ شه دلته دغه کښېږده دغه کښېږده راولاړ شه ته په راتلونکي کې غواړې چې د ځانه څه چیز جوړ کړې ما پلار غواړي زما څه وکیل جوړ کړي ښه ستا پلار غواړي چې ستا څه وکیل جوړ کړي آفرین ډېر ښه کښېنه شاباش ته راولاړ شه هلکه پهلوانه ته غواړې چې په راتلونکي کې د ځانه څه چیز جوړ کړې زما پلار ما ته وایي په راتلونکي کې زه ستاسو ډاکټر جوړوم ستا پلار ته وایي زه ستاسو ډاکټر جوړوم ستا پلار هغه شرافت کاکوخ به نه وي هغه خښته چې وایي په بټۍ کې یقیني ستا پلار دې شاباش شي چې دی په دونه غربت کې په دونه مسکیني کې دی غواړي ستا څخه ډاکټر جوړ کړي نو زه په داسې پلارانو ویاړم الله دې داسې پلرونه تل آباد او خوشحاله لري یو خو زموږ وروستی د کډوالۍ ژوند دی ته ما نه وینې دا څلورمه میاشت ته ماته معاش تنخوا نه ده راکړې او بیا تنخوا دا زموږ دا دونه ډېره ده 2000 روپۍ تنخوا په بسته میاشت کې راکوي نو یقیني زه ستا په پلار ویاړم چې دی غواړي ستاسو ډاکټر جوړ کړي دا زموږ دپاره ډېر د ویاړ ځای دی ته هم کوشش کوه ښه سبقان ووایه زده یې کړه او د پلار هیله دې ورپوره کړه سمه ده زویه ټیک دی ورڅخه کښېنه شاباش